د هرات ولایت دولتي مرستون چارواکي د امکاناتو او مسلکي ډاکټرانو نشتون څخه سرچکوي. دا چارواکي وایي د دې ترڅنګ د ځای د کمښت سره مخ دي. هیڅ ډول معیاري بشري او تخنیکي اسانتیاوې د رواني ناروغانو ساتلو لپاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې مرستون کې یو شمېر بستر ناروغان ادعا کوي چې پرته له کومې ناروغۍ دلته ساتل کیږي. دا د هرات ولایت یوازینی دولتي مرستون دی چې لسګونه رواني ناروغان پکښې ساتل کیږي. د دې مرستون چارواکي وایي په دې مرکز کې د هرات ترڅنګ د ډیری شمېر نورو ولایتونو ناروغان هم بستر دي چې په خبره دوی په ډیر محدود امکاناتو پالنه کوي. منوش آفرین حقجو د هرات مرستون امیر وایي دوی د دې ترڅنګ چې د ځای د کمښت سره مخ دي په تخنیکی او بشري اړخ کې هم ستونزې لري. ما با امکانات خیلی کم و محدودی سردشار هستیم برای نگهداری بیماران روانی. طوری که میگیم مرکز نگهداری بیماران روانی. بیمار روانی ایجاب میکنه که یک مرکز با امکانات وسیع، با امکانات معیاری و استاندارد صحت‌آموز اینا نگهداری میشه و ما این امکانات متاسفانه نداریم. این امکانات بشری از میتونیم نام ببریم مثل مشاور روانی ما نداریم، نرس برای قسمت زنانه و مردانه نداریم. با تعداد هنگفت 237 نفر که قبلا من شما گفتم فقط یک دکتر مسلکی ما داریم که کفایت برای از تعداد نمیکنه. په دې مرستون کې یو شمېر ناروغان هر څو د دې مرکز د پالنې څخه خوشحاله دي، خو یو شمېر نور بیا ادعا کوي چې د کورنیو ستونزو پر اساس دلته راوستل شوي او کومه ناروغي نه لري. غذا میرسه، هم غذا صحیح میده و اینا صحیح هست. همین قصه بود دیگه، نمیدونم چیکار باشه. ما چه خواهد دنیا از میخوارم. لاله میگم شما رئیس ها خواهش دارم که من ریالا کنم پیش بری اتاق برم. زنگ زنم بیان مر ببرم پیش اتاق لقمه اینو پاک بزنم پیدا کنم مزدوری کنم. من دیرم تنگ شده، مثلا برای خانواده‌ام تنگ شده، برای ولایت غزنی، برای دوستان، برای فامیلام تنگ شده. مثلا 42 ساله اینا هستم، مجرد هستم. خب میخوام برای خود زندگی تشکیل بدم، خانواده درست کنم تا که اینجا باشم. اینجا باشم یا دیوانه بشم یا دا ناروغان د مسؤل چارواکو غواړي چې د دوی ژغورنې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې مرستون چارواکي بیا دا ادعاوې بې بنسټه بولي او زیاتوي دوی یوازې هغه کسان دلته ساتي چې د ناروغۍ تایید د هرات ولایت د حوزوي روغتون د عقلي عصبي څانګې څخه سوی وي. از طریق دوربین به منجی این گپ با کمال اطمینان رد میکنم، چون به هیچ عنوان هیچ کس به اینجا اگر بیماری روانی نداشته باشه پذیرش نمیشه و بعد از اینکه برای ما مراجعه میکنن درخواست میارن طی مراحل میشه بخش عقلی عصبی شفاخانه حوزوی هرات از اینا آزمایشات میگیرن، نوعیت مرضی از اینا مشخص میشه، تشخیص میشه، بعد از برای ما رجعت داده میشه. بعد از این ما اطمینان کامل پیدا کردیم، باز چند آزمایش دیگه هم از بیماری های داخلی از اونها هست، اونا رو انجام میدیم، بعد از اون اونا پذیرش میکنیم. این گپ کاملا رد میشه سره. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د هرات ولایت دولتي مرستون کې تر 230 ډیر ناروغان ساتل کېږي او یوازې یو مسلکي ډاکټر لري چې په هیڅ ډول نشي کولای د شته ناروغانو څخه پالنه وکړي. د ویلو ده چې د یادو ناروغانو څخه 15 میرمنې او پاتې نور نارینه دي.